سلام کوم بنګالیانو ته، د بنګلادیش خلکو ته، د بنګلادیش ولس ته، ستاسې اتلولۍ ته، ستاسې قهرمانۍ ته، ستاسې مړانې ته چې په دویم ځل باندې تاسې ازادي واخیسته، خپلواکي مو واخیسته. یو ځل په 1901 کې پنجاب مات کړو چې موږ پښتانه په 80 میلیونه که 100 میلیونه موږ ورته شکست نشو ورکولی. او په 1901 کې د پاکستان د 93,000 پوځیانو نه پرتګونه او کمیسونه ویستو او تاریخ هم رقم کو چې نن پورې هغه تاریخ پروت دی. او په دویم ځل په 2023 کې د خپل حکومت په خلاف باندې راوچت شوی. د ولس زور وای د خدای زور دی. او سه مهربانه د بنگلاديش صدر اعظم واجد حسین چې دی هغه استعفا ورکړه او لاړه د ملک نه فرار شو. معلومه چې کوم مملکت ته لاړه. افغانانو پښتنو ورونو زما ښکته پښتنو ورونو تاسو ته همیشه دا ویم چې د عدم تشدد فلسفه دا باید دا کتاب تاسې بند کړئ. دغه د بنګالیانو ته وګورئ، دومره بنګالیان دي د خپل حکومت په خلاف باندې ودرېدل چې ظلم یې کوو. ظلم یې کم ظلم کوو؟ هغې ویلې چې په 1901 کې چې چا د پاکستان په خلاف باندې جنګ کړی او سه مهربانه هغې مړانه ښودلې ده، هغه خلکو ته به مراد ورکول کېږي، هغه بچیانو ته سه مهربانه د هغې به اختیارات ډېر او په حکومت کې به هغه خلک ډېر کار کوي. مګر د بنګلادیش خلکو ته دا بېانصافي قبول وړ نه وه. راوچت شو او د خپل حکومت په خلاف باندې 2 جمعې خالي مزاحمت وکړو. نو تاسې خو تقریبا 80 میلیونه اسئ که څومره اسئ په ښکته پښتونخوا کې پښتانه، او تاسې ته همیشه دا خبره زه کوم چې ستاسې نه ټوپک ته ضرورت شته او نه کوتک ته ضرورت شته. څه رقم چې بنګلادیش والا راوچت شو، د دې نه مخکې چې څه رقم سریلنکا والا راوچت شو، دغه شان د میږو په شان دې پسې راوچت شي او دا پنجابي پوځ د دې اټک نه ورواړوئ. او دا زمونږ وطن کې هم نه دي افغانانو ورونو چې سه مهربانه زموږ په وطن کې حالت خراب شي، یا پاکستان ته منډه کو ټوپک راوالو، یا امریکې ته منډه کو ټوپک راوالو، یا روس ته منډه کو ټوپک راوالو، یا د چین نه ټوپک راوالو، یا د ایران نه ټوپک راوالو. دغه ته ژوندي قومونه وای، دغه ته بهادر قومونه وای. ځکه په خپل موټ په زور باندې سه مهربانه د بنگلادیش هغه نظام چې بنگلادیش دومره پرمختګ کړی و چې یقین وکړئ چې نړۍ ته شین راتله، فکټریانې، کمپنیانې، کارخانې په بنګلادیش کې جوړولې، د اروپایانو هلته بیا سه مهربانه شینه جوړول او دلته به خارج ته راتله. خو بنګالیانو ته د خپل ملک چې کم حق هغه نه ورکول کېدو، هغه دې راوچت شو او په بل مخ باندې ورباندې سه مهربانه تخت چپه کړو او دا د ازادي او خپلواکي واغسته. او زه یقین لرم چې د بنګلادیش حالات به حقیقي خرابېږي به نه، ځکه چې ژوندي قومونه چې دي هغه هېڅکله د وخت د ظلم ته سر نه ټیټوي. نو دا ژوندي قومونه دي. شرم د ما ښکته پښتنو ته پکار دی چې په میلیونها اسئ سه مهربانه د پاکستان ریاست هم وژني. دومره بنګالیان به څومره بنګالیان به شهیدان شوي به دې 2 جمعو کې 200 300 یا 500 یا 1000. مګر ما هغه د خپلواکي واغسته او سه مهربانه خپل صدر اعظم یې مجبور کړو چې استعفا ورکړي. نن په هر کې چې دی بنګالیان ناست یو له دې نه مخکې پکې سریلنکا والا ناستو. دغه لارې اختیاره کوي، نه کوتک او نه ټوپک، راوچت شي اتفاق سره وکړي او دا پنجابي پوځ په وشړئ او خپل ازادي والي د لوی افغانستان ها গণ ভবনে যেভাবে শুরু হয়েছে, গণভবন আমাদের দখলে, এই সময় পানি